هلکانو خبرې خو مو ډېرې وکړې وختي راسې ناست یو خو دا راته ووایه چې د خوراک ټیم ده غرمه ده دا راته چې ډوډۍ نمبر د چا ده زما ده که نه او د صفات لالا تا نمبر د ډوډۍ ځئ چې ځو نو غرمه تیاره ده ځئ چې ځو وږي شوي یو بسم الله اکبر ځئ بسم الله الرحمن الرحیم ځئ چې ځو راغلاست په خیر راغلی خوشحاله اوسئ څه چې تیار یې ورور هغه د یاري محبوبه راکوه دسترخوان راوړه محبوبه راکوه دا جیک خدای وکړي چې په تمام شوي دا بس انشاءالله ښه ډوډۍ وه ښه ډوډۍ وه خوندوره ډوډۍ وه تاسو نه ځینې ځو هلکانو واله که زه خو هم چای مشکلی و نه ځو روژه بس کارونه مو دې ځان ته سوو راځئ نو چې ځئ نو راځئ ځان آماده که ځای چې لاړ سو ځئ چې ځو د خیر راځئ هلکانو داسې کار دی که نه چې زه به یو وار کورو پورې لاړ شم کور کې به لږ زره پرده وکړم او نور بیرته به راوځم صحیح ده که نه دا دی لاړ وا ښځې دا راته ووایي چې په کور کې څه قطغ مطغ ترکاري شته دی او که نه نه هیچی شی په کور کې نسته ده ولې خیرات خو هلکانو داسې کار ده ښه چې ډوډۍ په نوبت خورو یو ورځ به تا نوبتي یو ورځ به تا نوبتي یو ورځ به ما نوبتي یو ورځ به تا نوبتي یو ورځ به تا نوبتي ګوره یو بل سره ځو او ډوډۍ بول کنه خورو صحیح ده بیخي سمه ده تاسو خوشحاله یې بلکل خوشحاله یم بس تاسو خوشحاله زه سر کې خوشحاله یم هلکانو تاسو خو زما د حالات نه خبرې چې زما اقتصادي وضع خراب دی بیخي مې حالات خراب دی ټولو ته معلومات شته دی نو بس زه بس ووایم په دې نه 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 یار موږ نه منو دا شی به که نه منو دا شی به کې نه یې ګوره چې موږ سره انډیوالي کوي دی چې ته به غړک دی او که موږ سره انډیوالي نه کوي په مخه دی موږ ښه پلټۍ نه بیا ووځه او موږ سره بیا مه کښېنه مه ګرځه ځه سړیه خیر ده مه خفه کېږه ته بالاخانې ته جیک شه زه او زه ستا ملګري به رخصت کومه ښه سمه ده څنګه ځنډې وکړو بیخي ناوخته دی ولکه ورته پرېږدو دومره وخت دی که سړی راوځي نه ورته خیر دی پروانه زه راوبوځي دا په تمه یو نو هلکه ته دوه ټک ټکه دا څنګه نه راوځي څوک یې مسکین خان مې پکار ده مسکین خان هغه خو په کور کې نشته که نه دا څه وایې دا اوس موږ سره راغی کور ته دننوته نه ورور جان هغه نسته په کور کې ځه په مخه ده ښه
که په یو دروازه ننوتی شم نو په بله دروازه وتی شم زه لاړ شي په مخه م ښه شه